د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په مرګوني حالات کې دی. سلام د انیس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ایرانی رسنیو خبر ورکړه چې دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي چې د ولسمشر الوتکې ختیځ آذربایجان ولایت ته د سفر پر مهال په جلفه سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د راپورونو له مخې د ښاغلي رئیسي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده او د پیښې ځای ته د رسیدو هڅې روانې دي، خو سیمه کې د هوا حالات خراب ښودل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د پیښې ښکار شوې الوتکه کې پر پیلوټ او مرستیال پیلوټ سربیره ولسمشر ابراهیم رئیسی، د هغه د ساتونکي مشر، یو ساتونکي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د تبریز امام جمعه محمد علي الهشام او د ختیځ آذربایجان والی مالک رحمتي هم شتون لري. د یادونې وړ ده چې تر اوسه په یاده پیښه کې د مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي. بلخوا بیا رویټرز خبري اژانس د یو ایرانی چارواکي له خولې ویلي چې د ایران رئیس او د بهرنیو چارو وزیر ژوند په خطر کې دی. دغه ایرانی چارواکي ویلي تر اوسه هیله من یو، خو د پیښې له ځایه چې کوم معلومات راځي ډیر اندېښمنونکي دي. د هوا خرابوالی، سختې لوخړې او د شپې د رارسېدو له کبله د هوا له لارې د لټون عملیات نور ممکن نه دي. ګڼې مرستندویه ډلې او بې پیلوټه الوتکې سیمې ته استول شوي، خو د پیښې ځای ته نه دي رسېدلي. د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې که د دغه هیواد ولسمشر مړ کیږي نو د ستر مذهبي مشر د هوکړې له مخې به د ولسمشر لومړی مرستیال د هغه واکونه او مسؤلیتونه پر غاړه اخلي او د ولسمشر لومړی مرستیال به د 50 ورځو په دننه کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. له ملتیا اورېدنې مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.